السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ بیاست. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به د واتساپ یو ډېر خوندور سیټینګ، یو ډېره خوندوره طریقه در وښیم. او دوستانو، دا سیټینګ تاسو خامخا زده کړئ، دا تاسو ته یو وخت نه یو وخت خامخا په ښه درځي. او دوستانو، که چیرې تاسو یو چاته یو شی پرسنل شی یا شخصي شی یو چاته استوئ، نو هغې ته اوس تاسو یو کوډ، یو پاسورډ ورولګوئ چې تاسو هر سړي ته ور وښوئ. هغه پاسورډ د هغه نه بغیر به بل څوک نشي کتلی. یعنې که هغه پاسورډ هغه واتساپ والا ته نه وي معلوم، موبایل والا ته نه وي معلوم، هغه بیا هم نشي کتلی. او هغه شی به هر وخت په پاسورډ خلاصېږي، بغیر هغه کوډه چې تاسو ورکړی وي هغه به نه خلاصېږي. ډېر ضروري طریقه ده، ډېر خوندور سیټینګ هم دی. خامخا یې زده کړئ، ځکه چې تاسو ته هر وخت په ښه درتلی شي. په دې کې تاسو دغسې هم کولی شئ ملګرو، که چیرې د یو چا موبایل او په هغه کې تاسو یو پرسنل شی بل چا ته استوئ، یا یو ورور ته استوئ، یا یو ملګري ته استوئ، نو هغې ته تاسو پاسورډ ولګوئ، هغه ته بیا په بله لاره وښایئ ستا پاسورډ. هغه واتساپ والا، هغه موبایل والا به دغه تصویر دا ویډیو دا شی نشي خلاصولی. ډېر خوندوره سیټینګ دی دوستانو، ویډیو در پای وګورئ. نو ویډیو خوښه سوه، ویډیو د ضرور سره لایک کړئ. که تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، آنلاین پښتو چینل، نو ضرور در سره سبسکرایب کړئ. نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د هغې دپاره به دوستانو تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن به د کومه ځای نه ډاونلوډ کړئ؟ دغه کومه ویډیو چې فلحاله تاسو ګورئ دغه دې ته وایي ټایټل. دا وینئ دلته چې هر څه ورته لیکل سوي در ویډیو کښته، دې ته وایي ټایټل. تاسو به په دغه ټایټل کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ بیا به کښته راسئ، نو دلته به بیا تاسو ته دغه مور اپشن درکړی وي. دا وینئ، دلته به تاسو دغه کلیک کړئ او دلته به لیکلی وي د اپلیکیشن لینک. نو تاسو به پر هغه لینک باندې کلیک وکړئ او پلی سټور ته به ولاړ شئ. پلی سټور څخه به یې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، کوم در اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو دغه اسانه طریقه ده، دغه سور سبسکرایب بټن وینئ، دغه کښته در ویډیو دغه سور بټن وپروئ، او دلته به چې دغه بټن وپرولو بیا به دغه د ګنټۍ نښان درته راوړي، د هغه هم درسره پر ووهئ. او چې دا مو پر وولو بیا به دغه لوړ آل بټن پر ووهئ او بیا به ویډیو ته لایک ورکړئ. په دې طریقه به زموږ هره نوې ویډیو در تاسو پرې اول در ورسېږي. نو دوستانو، هغه کوم اپلیکیشن دی، دغه اپلیکیشن دی، دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن دی، دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. پی ډي اف. نو دا چې موږ کله ډاونلوډ کړو، د دغه صفحه د دغه شکل دغه رقم راځي. بیا به تاسو راسئ، سمپل اسانه طریقه دوستانو، دلته به په دغه پلس نښان کلیک وکړئ. دا وینئ دا پلس علامه چې ده، په دې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته دوه اپشنه درکوي. ګورئ، د اول اپشن چې دی ګیلري، او د دوم اپشن چې دی کیمرا. نو که تاسو چیرې یو تصویر اخلئ د هغه ځای څخه یې استوئ، او که چیرې د هغه ځای په کیمرا یې نه اخلئ، په ګیلري کې تصویر، بیا به تاسو په دا لوړ اپشن په دا ګیلري کلیک وکړئ. کله چې په ګیلري کلیک وکړئ به تاسو ګیلري خلاصي. نو زه راځم اوس دا تصویر دا یو چا ته استوم، دا واتساپ تصویر. اوس زه نه غواړم چې دغه دې بل څوک وویني. تاسو به په دغه تصویر پسې کلیک کړئ. چې کله مو په دې دغه ټیک مار ولګوئ، په دې تصویر باندې یو ټیک مار اپشن راځي، دا به ولګوئ. چې کله مو دا ولګوئ، د هغه نه بعد دلته به دغه کونج کې ډن بټن دی، دغه وینئ دوستان، دغه ډن به تاسو کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړئ دغه صفحه تاسو ته راځي، چې په دغه شکل چې تاسو ته راغلی. اوس به تاسو راسئ ملګرو، دلته ګورئ څو درې اپشنه دي. دا وینئ دا درې اپشنه دي، دا درې اپشنه دي. تاسو به راسئ دغه د مابینځ په اپشن به کلیک کړئ. د ګورئ دوستان دغه مابینځ اپشن به کلیک کړئ، نور به پرېږدئ. دا مو کلیک کړه، دلته تاسو دغه صفحه راځي. نو د دې دا دلته اوس یو نوم غواړي. هر نوم چې تاسو دلته ورکوئ هغه ستاسو خوښه ده. زه دلته ورته لیکم واتساپ. ما واتساپ ولیکم. دلته ګورئ دوستانو بیا دوه ټیک مار غواړي. دلته به تاسو راسئ دغه اپشن به ټیک مار کړئ. دا وینئ دوستان پاسورډ به دلته ټیک مار کړئ. چې پاسورډ مو ټیک مار کړه، دلته به پاسورډ ورکړئ. دا وینئ دوستانو دلته اوس دغه د پاسپورټ علامه هم ورکړه. نو تاسو به راسئ په دغه ځای به کلیک کړئ. چې کله دلته کلیک وکړو د دغه رنګ دغه رقم راځي، دلته به تاسو کیبورډ خلاص کړئ. دلته به تاسو څلور عدد هر څو عدد چې تاسو یو کوډ ورکوئ، دلته به تاسو هغه کوډ ورکړئ. زه ورکوم 1 2 3 4. نو بیا چې مو کوډ ورکړو، دلته به راسئ په دغه اوکې به کلیک وکړئ. دوستانو دا وینئ دا اوکې بټن دی. په دا اوکې چې مو کله کلیک وکړو، نو اوس به دا زموږ سره شیر سي. نو دا ایډ به تاسو ته راسي، دا به تاسو کلوز کړئ. دا وینئ دا جمع نښان دی، دا به د جمع اپشن یې درکړی، دا به پر کلیک وشي.
نو دا اوس په دغه شکل چې تاسو راځي دا دوه تصویران ما مخکې استولي دي او دغه دي نو چې کله په دغه صفحه تاسو ته راغله بیا به تاسو ګورئ دلته شیر بټن تاسو به دغه کلیک کړئ نو چې کله هم دا شیر بټن کلیک کړو دلته به تاسو اوس ګرد اپشنان خلاص کړي واتساپ فیسبوک هر شي کې تاسو شیر کوئ یعنی شیر بټن دی نو دلته راځم دا ستاسو در مخه په واتساپ کې استوم دا په واتساپ کې ما واستوم زه راغلم واتساپ ته اوس زه دلته هغه نمبر سرچ کوم ملګرو زما یو بل نمبر دی زه هغه ته استوم نو زه به راسم هغه نمبر به دغه نمبر دی دغه ته ما واستول نو کله چې تاسو واستوئ په دغه شکل کې راځي دا وینئ دوستان دا مخکې ما استول دي خو دغه اوس دی دا چې مسیجان ډیلیټ کوم اوس دغه دی ګورئ دوستان تاسو کتلی شئ چې هغه اپشن دا هغه تصویر دغه دی اوس زه ځم بل واتساپ ستاسو در مخه خلاصوم ګورئ دلته ماته هغه دغه راغلی میسج راغلی زه راځم اوس دا واتساپ خلاصوم نو دا واتساپ ما د خلاص کړی ملګرو اوس دلته ګورئ هغه تصویر راغلی دی دا وینئ دوستانو هغه نمبر دی هلته ما دغه شان ډیلیټ کړه او دلته لاسته دلته زه دا ډیلیټ کوم نو تاسو ګورئ چې هغه میسج دلته هم پاته شو تاسو ته ښکاري نو دغه دی هغه میسج تصویر ګورئ زه راځم دا اوس خلاصوم دا به تاسو ته د یو پلیر په شکل راسي نو چې کله مو دا خلاص کړو دوستانو ګورئ دغه زما سره اوس خلاص شو یعنی اوس ما په واتساپ کې دا خلاص کړي اوس زه دې تصویر ته ورځم اوس دا دې زه ورغلم دا به در هغه ماته نه خلاصېږي تر څو ما هغه څلور عدده کوډ نه ورکړی دا وینئ دوستان دغه دا اوس په هېڅ طریقه نه خلاصېږي چې هر څه غلط کوډونه دی ورکوي هغه به نه خلاصېږي دا وینئ اوس زه راځم هغه کوډ چې ما هلته ورکړی و ستاسو در مخه ما ورکړی و 1 2 3 4 نو دا به زه اوپن کړم تاسو ته ښکاري چې هغه تصویر دغه دی راغلی دا د واتساپ تصویر دی ما ستاسو در مخه اوس دا بل نمبر ته واستوم ډېره خوندوره طریقه ده او بیا چې دغه تصویر که ستاسو سره پروت وي ستاسو سره په موبایل کې دغه فایلز اپلیکیشن وي دغه وینئ دوستان چېرې ستاسو سره په موبایل کې دا په اکثره موبایلانو کې وي دا وینئ دوستان نو دا به تاسو خلاص کړئ چې کله مو خلاص کړو په دې کې هم دغه د هغه شان پراته دي ګورئ دوستان زه راځم دلته دغه اپشن ته دا ګورئ دوستان زه دې ته رالم اوس به هغه دلته راغلی انتظار ته کوئ دا خلاص نو ګورئ دوستانو دغه دوه مخکې ما استولې وه او دا دریم دغه لوړ دی ګورئ دریم دغه دی نو زه اوس دا خلاصوم دا به دلته هم پاسپورټ غواړي یعنې ستاسو نه بغیر بل څوک نشي خلاصولی تاسو دغه پاسپورټ ولګوئ ستاسو هر په رسمل شي چې هغه بل څوک نشي خلاصولی نو دغه طریقه وه دوستانو خدای دې وکړي چې خوښه شوی به مو وي نو زه راځم په دې کې یو بله طریقه هم در ښیم چې کله تاسو دا خلاص کړئ ملګرو دلته ګورئ زه راځم دا خلاصوم په دا پلس نښان کلیک کوم ګالري باندې کلیک کوم او زه راځم اوس دلته دغه وال پیپر تصویران دا ګورئ دا زما سره تصویران ملګرو اوس دا یو دانه استول کېږي که بیا چیرې تاسو غواړئ دا ټوله په یوه پلا کلیک کړئ دا وینئ دوستان دا ګرده بیا به راسئ دلته دا ګورئ دا ډن بټن دې سایډ ته یو ډن بټن دی او بل دا سایډ ته دغه بټن دی دا به تاسو ووهئ مکمل به دلته کلیک شي نو تاسو به دغه ډن پر ووهئ او دا به ګرده په یو پاسپورټ خلاصېږي بیا نو ډېره خوندوره طریقه ده ملګرو زما خپله ډېره زیاته خوښه ده خدای دې وکړي چې تاسو هم د خوښې وړ وګرځېږي او ماته اجازت راکړئ در نورو ویډیوګانو پرې وسلام د الله په امان